هغه کم میډیسن دي چې هغه سټیراید دي. نن زه تاسو ته په دې ټاپک باندې خبره کوم کم میډیسن په سټیراید کې راځي. سټیراید په دوه قسمه باندې دي، یو کارټیکو سټیراید دی، یو انابالیک سټیراید دی. خو زمونږ نننی لیکچر چې دی هغه به په کارټیکو سټیراید باندې. صحیح ده. کارټیکو سټیراید هغه سټیراید دی چې هغه خلک د لایف سیوینګ پرپزز لپاره استعمالوي، یعنی مطلب د ښه استعمال لپاره استعمالوي. دغه کارټیکو سټیراید دی. نقصان شته، بیا هم نقصان شته، خو د ښه مقصد لپاره چې د انسان ژوند پې موږ بچ کړو، هغه کارټیکو سټیراید دی. پاتې شو د انابالیک سټیراید. نو په انابالیک سټیراید باندې به موږ بیا چېرته بحث کوو په ډیټیل سره. دا هغه سټیراید دی چې هغه خلک د غیر ضروري مقصدونو لپاره استعمالوي، نیګیټیو یوز کوي، مطلب باډي بلډرز استعمالوي. په دې باندې به بیا موږ چېرته خبره کوو. نننی ټاپک زموږ دی کارټیکو سټیراید. په دې کې کم میډیسن راځي، کمې فارمولې والا میډیسن په سټیراایډز کې راځي. صحیح ده. او کومو مقصدونو لپاره خلک استعمالوي، نو د دې باندې خبره کوو. نو ګوره کارټیکو سټیراید کې چې کم میډیسن راځي په هغه کې هایدروکارټیسون، هغه میډیسن چې د هغوی فارموله تاسو وکتله چې په دې کې هایدروکارټیسون دی، نو دا به سټیراید دی. د دې نه علاوه پریډنیسولون دا هم سټیراایډز دي. خو کوم سټیراایډز دي؟ کارټیکو سټیراایډز دي. د دې نه علاوه میتایل پریډنیسولون دا فارمولې والا میډیسن چې دي دا هم سټیراایډز دي. د دې نه علاوه بیا ډیکسامیتازون یا ډیکسامیتاسون دا هم سټیراایډ دي. او دا ډېر زیات عام خلک یې د مختلف قسم انجکشنو سره ملاوي، د ډایکلو سره ملاوي، خلکو ته په مټه باندې کوي، ډریپ ته ورچي، آی ایم ای کوي، آی وی کوي. دغه ډیکسامیتاسون دا کوم چې عام انجکشن دي دا سټیراایډ دي. صحیح ده. د دې نه علاوه بیټامیتاسون څومره فارمولې چې دي د بیټامیتاسون دا ټول په سټیراایډز کې راځي، دا سټیراایډ دي. صحیح ده. د دې نه علاوه لټوکارټیسون ایسیټیټ دا قسم میډیسن چې دي دا هم سټیراایډز کې راځي، او الډوستیران دا ټول چې دي دا سټیراایډ. د کومو مقصدونو لپاره خلک استعمالوي؟ نو تاسو ته ما وویل دا د الرجي لپاره، ایچنګ لپاره، ارترایټس، آستما، کینسر، انفلیمیشن، ډرماټایټس، کډنی انفیکشن، بلډ سټریم او ایډیسن ډیزیز. د دې مقصدونو لپاره خلک دا قسم میډیسن استعمالوي. نو نن موږ خبره وکړه په کارټیکو سټیراید باندې. دا فارمولې والا چې څومره میډیسن دي دا ټول کارټیکو سټیراایډز دا سټیراایډ دي. را روان لیکچر به ان شاء الله بیا موږ په انابالیک سټیراایډ باندې اخلو.